دا دی چې کله زه فرض مونځ وکړم او بیا د هغې نه بعد نفل کوم نو آیا دا مستحب دی چې زه دا ځای بدل کړم د دې دپاره چې زما دپاره بیا ګویي وکړي دا ځمکه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې او دا مستحب طریقه ده چې ته به فرق راولې د فرض مانځه په منځ کې او د نفلي مانځه په منځ کې او غوره فرق راوسته دا دی چې یو سړی د نفلي مونځ او د سنت په کور کې وکړي دا غوره طریقه ده فرض مونځ دې وکړو ذکر او اذکار وکړه او زه خپل ځای ته هلته چې سنت وکړه دا ټوله غوره طریقه ده خو که دا نه وي نو بیا په خبرو سره هم فرق راتلی شي دغه شان ذکر او اذکار دې وکړو کافي ټایم ناست او دغه شان دا ځای بدلول که حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې معاویه دا حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم ته دا امر کړی چې کله تاسو مونځ کوئ نو بل مونځ ورسره تړئ مه یعنې وصل کوي ورسره مه تر دې چې یا خو تاسو د جومات نه ووتئ یا هم خبرې نه یې کړي بیا صحیح ده دغه شان په بل حدیث کې راځي د ابو هریره روایت دی امام ابو داود رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم ایعجز احدکم اذا صلى ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله په تاسو کې یو سړی دومره وي نشي کولی چې فرض مونځ وکړي او د هغې نه بعد سنت کوي یا دې مخې ته شي یا دې شاته شي یا دې خی ته شي یا دې ګس ته شي دا حکمت خو معلوم شو چې په دې مونځونو کې فرق راشي بهر نه څوک راشي او د جومات والا ته به خپل هم پته ولګي چې دې چې اوس دا کم مونځ کوي دا نفل فرض نه دی بلکې دا سنت دی یا نفل دی بهر نه چې څوک راشي ته هم پته لګي او شریعت دا طریقه ده چې د عبادتونو په منځ کې فرق راولي تاسو خیال کړی وړي کې اختر منځلی چې ځې نو سنت طریقه سره د هغې نه مخکې به څه کې کجوره به خورې دا د دې لپاره چې فرق راشي چې څوک دا ګمان ونه کړي چې د اوس هم روژه ده نو کجوره وخوره بیا ځه دغه شان رسول صلی الله حدیث کې څه وایي د رمضان د میاشتې نه مخکې ورځ دوه د شکیانې روژې به نه نیسئ د دې لپاره چې فرق راشي چې دا وخت لري دغه عبادت نه دی صبر هغه د هغه ځای نه شروع کېږي نو د شریعت طریقه ده او یو حکمت پکې علما دا ذکر کوي چې څومره ستا د ځایونه بدل شي نو د ځمکه به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي او دلیل په هغې باندې دا دی یومئذ تحدث اخبارها والله اعلم اتم سوال دا دی وایي چې دا بعض کلاړیان په کرکټ کې یا په فوټبال کې چې کله کرکټ خو کی یا ګولونه مولونه ډیرو کې فوټبال کې نو بیا سجده لګوي دا جایز دی او که نه جواب وبالله توفیق هغه ده چې نن سبا چې راکمې لوبې کېږي دا کرکټ دا فوټبال والیبال چې سب بلا ده دا ټول له لعب پالتو کار دی او په غالبنو کې دننه حرام کار کېږي دې کې خو څه شک نشته لکه عورت ښکاره کېده د زنانو تصویران سندرې کنځلې بدې ردې پیسې پې خوړه ظلم کول او قسمه قسم کارونه په دې نن سبا په لوبو کې دننه کېږي چې هغه په چا باندې پټ نه دي نو یو خو سړی لګیا په حرام کار کې زه دا نه یم چې لوبې بنیاد حرام دی ما خبره دا وکړه چې نن سبا چې رقمې لوبې کېږي اوس کېدای شي فوټبال حرام شي دی او حرام کار دی راسه خو فوټبال بنیاد حرام نه دی یو سړی سهار کې راووتو ملګري ورسره دي او ځي ځان له منډه وایي بال ورسره دی په لته باندې اخو دی خو کوي دی هېڅ خبره نه چې د شریعت نه پې نه منع کېږي حرام کار پکې نه کېږي هېڅ خبره نه کوي دی بدن ورسره ښه کېږي ساه به یې زیات شي خو د نن سبا چې کلاړیانو دا کم جنګي اغوستي دا دې زنګنانو نه بری عورت ښکاره کېږي جنکۍ ناستي په دې کرسو باندې د هغوی تصویران بار بار خویه کېږي سندرې پکې لګېدلي نور پکې هم د حرام کارونه کېږي نو د دې دلاسه دا لوبه حرامېږي اگر که د لوبې هغه بنیاد حرام نه وي نو په دې مسله باندې ځان پوه کړي داسې نه چې بهر څوک وځي او بیا وایي چې ده فتور کړه چې یو لوبه هم جایز نه ده یو سړی چې دا لوبې کوي کرکټ دی یا والیبال دی یا فوټبال دی او حرام پکې دننه نه وي او د الله د دین نه منع کېږي او د الله د شریعت نه منع کېږي عبادتونه یې نه خرابېږي نو بیا هېڅ خبره نه کولی شي خو دا نن سبا چې کم کېږي موږ د دې خبره کوو نو په دې کې بیا ګول کول یا په دې کې چکې او چوکۍ ډېرې لګول او یا په دې کې کلاړیان اوټ کول دا څه داسې نعمت نه دی چې د دې دپاره ته سجده ولګې سجده شکر خو د یو غټ نعمت دپاره کېږي
دا اوس تا ګول کو داسې ناشنا نعمت ته چې ته دې لپاره سجده لګې نه دا پکار دا چې د دین چې کوم شاعر دي کومې نښې دي هغه د دې ځایونو نه بچ وساتلی شي. بل دې ته پکې نه ګوري چې ګوره قبله کوم طرف ته ده او دې ته پکې نه ګوري چې دې اودس شتي او که نشتي او دې ته پکې نه ګوري چې دې پکې وایي څه خو بس یو وایي خو خلکو ته چې بهی زموږ دا طریقه ده موږ سجده ورکړو موږ خوشحاله شو. او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لوبې شوي دي مقابلې شوي د صحابو په منځ کې خو په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې چا پکې چې ته ګټلې ده هغه به یې سجده لګولې ده حالانکې د هغو هغه لوبې خو بلکل سوچه پاکې لوبې وي پای کې د سره حرام یو بل سره منډه به واله یا سونه به زغلول یا غشي به ویشتو یا د لامبلو مقابلې به کول چې لامبو به څنګه څوک به تیز ځي بلکل صفا لوبې وي د هغوی د حرام خو بیا هم هغوی چې د سجده شکر په دغه ځای کې نه دی کړی والله اعلم. نهم سوال هغه دا دی او دا ښکلی سوال دی چې دا بعض خلک دا وایي چې ته ورسره څه خبره کوې چې دا کار داسې وشو داسې وشو دا ټوله لوبه د تقدیر ده نو دا ټکی ویل جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې دا ټکی او دا خبره لوبه د تقدیر او گیم د تقدیر دا کفر دی چې کله دا سړی قصدن عمدن وایي او دې ته خبرې ډېره د یېرې خبره او دا ګورې ډېر ښکلی سوال کړی داسې وایي لوبه ټوله وایي د څه ده د تقدیر ده ولې د لوبې نسبت ته الله ته وکړو ځکه چې تقدیر لیکلی الله سبحانه وتعالی دی په دې باندې خو اتفاق ده زموږ عقیده ده د مسلمانانو چې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی انا کل شیء خلقناه بقدر وبل ذکر الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وبل ذكر الله يسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم كده حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة فانزوز زر کاله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی نو دا تقدیر د الله فعل دی کار د چا دی د الله دی نو مطلب دی چې ته د الله دی کار ته لوبه وې بل تقدیر په خپله هېڅ نشي کولی دا خو الله سبحانه وتعالی لیکلي چې څه خیر راځي څه شر راځي خوشحالي ده غم دی مالداري ده غریبي ده چې څه دي دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه نو داسې ویل چې دا لوبه ټوله د تقدیر ده او دا گیم ټول د تقدیر دی دا بېادبي ده د الله سبحانه وتعالی عام عوام د دې نه دي خبر چې دا کفریه خبره ده نو هغو ته به نصیحت کي او چې څوک یې قصدن عمدن وایي نو والعیاذ بالله دی به د اسلام نه هم خارج کیږي والله اعلم. د هغې نه بعد دا سوال دی چې یو زنانه په یو کس پسې ورشي او هغه پې دم اچوي او دا کس شړوني نو دا سړی د دې ښځې په سر باندې لاس یې ښودی شي او که نه او دغه شان دا ښځه د ده سره یوازې کېناستی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې په شریعت کې دا دم اچول دا شتي خو د خپلو شروطو په رڼا کې د دې لپاره خپل شروط دي دا نه چې زموږ په ملکونو کې څوک داسې غریب شي که لږ یو به ځان ته دا میلیونه غاړې ته واچوي ځان له یو ځای کولاو کړی دا خلک راماتي ناشنا هغه حالات خو الحمدلله زموږ د حق پرست علماو د پخوانۍ دا خبرې بیانولې اوازونه بوشي خو چا نه منله اوس دا ویډیوګانې راوتې چې ویې منله هغو ته ویل الله بندګانو داسې کېږي دوی به وایي دا وابیان دي وایي هر شی را باندې ګډوډ کړو اوس یې چې ولیدل اوس یې ومنله روزانه به نوي ویډیو ویني پلاني ځای کې پیر ونیو هغه زنا کړې ده پلاني ځای کې پیر ونیو جنۍ ته لاس اچولو پلاني ځای کې ونیو هغه دا چل کړو او پلاني ځای کې ونیو هغه هلک سره دا بدفعلي کړې نو هلته اسانه ده به سینټر ځان له کولاو کوم مزي او د دې خلکو یعنی دا مسله د خلکو ته ډېرې راځي او د خلکو هم دا خبرې ډېرې خوښې کوم ځای کې داسې ملا دی کوم ځای کې داسې پیر صاحب دی خصوصا د زنانو ته ځکه چې زنانه په سر دړ شي هم چا پې څه کړي که په سر یې دړ لاغې په دا به چا څه کړي پلانې راغلی او هغې ما ته وکتو پلانې داسې وکړو دا او اکثر دا زنانه دروغ هم وایي
دروغ وي په ما باندې چا څه کړي دي او ځان دغه کړی به دې دپاره چې څوک مې چیړي نه څوک مې تنګوي نه خو آخرت سوی نه. او زمونږ ملګري دي علما هلته په ملک کې هغو سره چې کښېنم د هغه ناشنا ناشنا قیسې راته بیان کړي، ناشنا ناشنا قیسې چې داسې زنانه راشي ځان یې بلکل اچولی. موږ وایو چې دا خطرناکه مسله دی ده، بیا چې پته ولګي هغه ټول دروغ دوکۍ. نو دا دم شتي په شریعت کې، خو د دې خپل شروط دي چې دا مقام د هغې د بیانولو نه دی. خو یو پکې دا دی چې کم سړی چې دم اچوي هغه له پکار ده ان یتصف بتقوى الله سبحانه وتعالى، چې باقي به تقوا د الله سبحانه وتعالی یریږي به د الله نه، د الله خبرې به مني، د څه نه چې الله منع کړی دی هغې نه به ځان بچ ساتي، د شیطان په جال کې به نه راځي. ځکه چې دا فتنه ده، شیطان دته په زړه کې دا واچي، دا وسوسې ورته واچي چې نه نه دا خو د خیر کار په دې طرف شیطان په ده باندې راشي. داسې ډېرې شوي دا قصې شوي. نو پکار دا ده چې دا زنانه چې کله په چا پسې ورځي او هغه پرې دم اچي، لازم به د دې محرم د دې سره دننه کښېني، لازم به ورسره کښېني. او دا چې داسې ووایي که نه چې دا پرېږده پوه شي چې ده کې څه حرامیتوب شتې. ځکه چې یو سړی د الله نه یېرېږي، یو تقوا پکې، د هغه څه کار دی چې زنانه سره یوازې کښېني؟ څه کار دی هغه دې سره؟ او موږ که چېرته ووایو چې د جمعې منزله زنانه تللی شي یا د اختر منزله زنانه تللی شي، یاره استغفرالله دې وابیانو راپسې اوس نوي نوي قصې شروع کړو چې زنانه دي د اختر منزله ځي. وایي موږ غیرتیان او موږ پښتانه هم که ته مخامخ نه کښې سړی ته وایي چې ستا پښتو ما ته معلومه ده، ته له غیرت او پښتو کې دا ښځې چې روانې دي دمګرو له یوازې ورسره کښېني، ته دا ولې نه منع کوې؟ د کاکا زوی د ماما زوی چې د کور په منځ کې ناستي، ته دې ولې نه منع کوې؟ او دلته چې د انډیا فلمونه ستا په کور کې چلېږي، دا هلکان اینې راینې ستا ښځه، ته دا ولې نه منع کوې؟ خو چې کله د رسول صلی خبر موږ بیانه کړه چې رسول صلی اجازت ورکړی چې زنانه د اختر منزله تللی شي، نو بیا د غیرت رایاد شو. په دې کې د غیرت نه یاد چې دا ښځه ولې د دې پیر سره د دې مولا سره ولې یوازې په کمره کې کښېني؟ څه چل لازم به ورسره یو کس دننه کښېني. دویمه دې ته پکې دغه نه شي چې دا ړوند دی او بینا دی او دا نابینا دی، نه، حرام حرام دی، د بینا لپاره هم د نابینا لپاره. او زنانه له لاس وړله مطلق حرام دی، پردۍ زنانه لاس وړله. نو څه ضرورت دی چې زنانه په سر باندې لاس ایږدي او بدن لاس ایږدي؟ که ضرورت راشي د جنۍ نیوو ته یا به پیریان راشي یا نور څه، ځکه خو موږ وایو چې د هغې سره د هغې یو محرم پکار دی. دي د هغې خپلوان دي د هغې سره که زنانه ورسره راغلي که سړي ورسره راغلي، هغوی د ورسره هغوی به لاس ایږدي هغوی په بدن باندې. دا سړی په یو حال کې هم لاس نشي ایښودی، که ړوند دی که بینا دی که نابینا دی، والله اعلم. د هغې نه بعد بل سوال دې سره تعلق ساتي، وایي په ټلیفون باندې دم اچول څنګه دي؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې نن سبا خو ناشنا طریقې راوتې، څوک په انټرنیټ باندې دمونه اچوي او څوک په ټلیفونونو اچوي، او یو پکې هغې راوتې هغه تسبیح چې داسې کې لیدلی هم دی که نه، هغه د خلک یې تباه او برباد کړو. او ټولو ته ویلي وي بوتلې هغو ځان سره وړي اوبه، وایي سرونه دې کولاو کوي، وایي دغه د روان دی دم، او په سپیکر کې څه وایي او دا ګړزېږي د هغې سره ټول، او به چوپ په دې سپیکر کې وکړي د هغوی هغه بوتلو ته هر څه ورشي، دا پکې ناشنا دم راوتی. نو په دم کې دا شرط دی چې دغه کس به د دې سړي په خوا کې دا څوک چې پکې دم اچوي، او د رسول صلی الله علیه صحابه کرامو دا نه صاحب چې هغوی لرې نه دمونه اچولي، او رسول صلی الله علیه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، څوک چې زموږ په دین کې نوي کارونه راوباسي او په دین کې نه دا مردود کارونه دي. والله اعلم.